زنان نیم از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند. با این وجود نقش زنان در مذاکرات صلح چقدر اهمیت دارد و نگرانی های فعالین حقوق زن چقدر بجا است و چگونه می شود به این نگرانی ها پایان داد؟ سلام. د بی بی سی آزاد جرګې ته مو هرکلی کوو. نن د سولې په خبرو اترو کې د ښځو په ونډې باندې غږیږو چې په دې وروستیو کې اندېښنې په ډېرېدو شوي دي. همزمان با آغاز شدن گفتگوهای صلح، کمرنگ بودن نقش بانوان در این روند نگرانی‌هایی را به همراه شده و بانوان نگران هستند که حقوقشان در تفاهم سیاسی با طالبان از بین برود. سره له دې چې د مسکو په ناسته کې 2 مېرمنو ګډون درلود، خو د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د ښځو ګډون په نشت حساب و یا تر اوسه پورې نشته و توقع می رود که 30% اعضای لویه جرګه مشورتی صلح هم بانوان باشد. پر همدې مسلې باندې بحث کوو. 3 درانه میلمانه دي راسره. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون پخوانۍ کمیشنره ډاکټره سوریا سوبرنګ، بل میلمه مو مولوي صاحب قلم الدین دی چې دی د حرکت انقلاب اسلامي د تنظیم مشر او د طالبانو په واکمنۍ کې دی د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزیر او اوس د سولې د عالی شورا غړی ده. بله میلمنه مو د ولسمشرغني پخوانۍ سلاکاره شریفه زرمتي وردګ د 3 وړو ته ښه راغلاست وایم. و شماری از اشتراک کننده ها هم از نقاط مختلف افغانستان در برنامه جرگه آزاد اشتراک کردند. شما را هم با برنامه خوش آمدید میگم. بس را با شما آغاز میکنیم خانم سوبرنگ. عمده ترین نگرانی شما در مذاکرات صلح حکومت با طالبان و جریان های سیاسی با طالبان چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که اول از اینکه نقطه بسیار اساس اینمی هست که چرا همیشه باید زنان نگران باشن از هر پیش آمدی که صورت میگیره، از هر واقع و از هر تغییری که در تمام طول تاریخ وقتی صورت میگیره، رژیم ها تغییر میکنن، ساختارهای سیاسی، همیشه زنان دلهوره و نگرانی دارن. همین حالا هم پرسش ما دقیقا همی است. از چه بابت بسیار نگران هستید؟ خدمت شما عرض میکنم که زنان میفهمین که ما نمیگیم که تنها ما امروز 52% نفوس افغانستان تشکیل میدیم، ولی ما به عنوان شهروند امی سرزمین، به عنوان مخلوق برابر و به عنوان کسی که هم قانون اساسی و هم تمام قوانین داخلی برای ما حقوق اساسی شهروندی ما همه به رسمیت شناخته، باید در قدم اول اصل مهمیه که ما باید شرکت داشته باشیم، سهم فعال داشته باشیم، هم به شکل هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی. تشکر. سره از این مسائل بحث میکنیم. زرمتي صاحب تاسو اندېښنه لرئ د خبرو اترو کې د ښځو ونډه کمه ده؟ شته نشته اندېښنې در سره؟ خپل سلامونه او نیکې هیلې جناب مولوي صاحب ته، جناب ډاکټر صاحب ته او ټولو ګډونوالو خوندورو او هغه دوستان چې د خپرونه اوري ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه کمه ده، خو بدبختانه باید ووایم چې په هره پروسه کې د تل دپاره په افغانستان غوندې یوه سیمه کې ښځې په هره برخه کې کمرنګه ښکاره شوي دي. یعنی دا اندېښنه ده ورته؟ دا اندېښنه شته. بیرته راځو. مولوي صاحب نظر هم اخلو. مولوي صاحب ونډه کمه ده که ډېره ده د ښځو؟ دا اوس 2 مسکو ته در سره تللي وي، نور تر اوسه پورې ډېر څه نه پکې برېښي. ما ته ونډه کمه او زیاته معنا نه لري، اهمیت باندې خبره باید وشي او چې د ښځو نظر ته، د ښځو غوښتنو ته څومره احترام کیږي او څومره دوی سره منل کیږي. که خور وویلې چې 2.50% د ښځو هغه ته که د 2.50% موږ ټولې پکې واخلو، خو څوک حق ورنه کړي یا دوی د خپل حق نه دفاع ونه کړي، هېڅ معنا نه لري. او که چیرې څوک غوږ ونیسي او څوک د ښځو حقوق غواړي، که یوه ښځه هم هغه حقوق غوښتلی شي، خو حقوق یې څوک ورکړي. اصلا یو وارې په دې باندې فکر وکړو چې دغه حق چا ورکړی ده، چا ته ورکړی، نر ته چا ورکړی چې ښځې ته نه ده ورکړی. سپاس. وقت رو میگذاریم به اشتراک کننده ها. اشتراک کننده هایی که پرسش دارن دست خود بالا کنن. دلوی خدای پنامه تمنه شنواریم لبغلان ولایت څخه. زما پوښتنه له مولوي صاحب کلام الدین څخه دا دی چې
څومره د دې است چې طالبان به دا ځل د ښځو حقوق ته پوره احترام کوي او آیا د ښځو اوسنی حقوق به خوندي پاتې شي که نه؟ مننه. مولوی صاحب مهرباني وکړه. فعلا که دفعه اول است و گام اول است به خاطر باز کردن مذاکرات بین الافغانی. هیچ پیش بینی نشده بود که چند نفر باشه، چه که باشه، کی میره کی نمیره، زنا چه که باشه یا نباشه، اصلا یه پیش بینی نشده بود. ما میخواستیم یک دفعه غورځېدلي په هر ځای کې بیا دا اندېښنه دقیقه نه ده؟ نه هیڅ کله به له پامه نه غورځېږي. د زرمتي صاحب نظر به مې پرې واخلم. دلته بیا خبره د همدې راځي چې حق ورکول کېږي که حق اخیستل کېږي. خو موږ بیا په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې که خپل حق اخلو او که داسې څوک حاکم سي چې هغه حق ښځو ته ور نه کولی سي، لکه اوس چې محرومه پاته وي په خپله ښځو وغوښتل دا دوه ښځې ولاړې. خو یو شي ته هیله منده یم چې جناب مولوي صاحب په خپله اقرار وکړي چې په راتلونکي کې به د میرمنو ونډه په دې کې زیاته وي. دې ته بیا زه هم لیوالتیا لرم، انشاءالله امیدواره وي. خانم سوبرنگ، شما چه دیدگاه دارین در پیوند به این موضوع؟ به خاطر از اینکه ما حق ما هست، ما باید در تمام تصامیم بزرگ ملی که گرفته میشه ما باید سهم فعال داشته باشیم، هم از نظر کمی و هم کیفی باید حضور داشته باشیم. ولی این که تا حال خانم سوبرنگ، روی چند موضوعی که به عنوان خط سرخ نزد زنان وجود داره و شما باید روی او چانه‌زنی کنین و باید در همچین نشست ها حضورتان مهم پنداشته میشه، مثلا کدام ها است؟ چه چیزایی را شما بخواین بیشتر در چنین نشست ها بیشتر تبارز بتین؟ من قبلا خدمت شما عرض کردم که ما دو مسئله داریم. یک مسئله مشارکت و سهمگیری ما است که باید بسیار بامعنا باشه، هم فراگیر باید باشه و در اونجی یعنی آن حقی که برای ما قانون اساسی ما داده از اون حق خود ما استفاده بکنیم. قانون اساسی برای ما خط سرخ هسته. ما تمام دستاوردهایی که در طول 18 سال این ما با آسانی به دست نیاوردیم، ما قربانی دادیم. سپاس. شما میتونید از طریق راه‌های مختلف در برنامه جرگه آزاد فصل شوید. از طریق فیسبوک میتونین اوپن جرگه یا جرگه آزاد بنویسین. در توییتر و اینستاگرام هم میتونین پیج ما را از برنامه جرگه آزاد دریافت کنین و جریان مکمل این برنامه را هم میتونین در یوتیوب تماشا کنین. باز هم فرصت را میگذاریم به اشتراک کننده ها، دوستایی که پرسش دارن دستای خود بالا کنن. سراغ یکی از اشتراک کننده‌ای میریم که دستشان بالا کردن و پرسششان با ما بیشتر در میان میگذاره. میپرسیم که چه پرسش را با کدام مهمان ما بیشتر در میان میگذاره. فرخنده صدیقی هستم و یک پرسش دارم از آقای قلمودین. چطور تضمین کرده میتونن که ما چطور یعنی سرشان اعتبار کنیم که گفته هایشان قابل اعتبار است؟ مولوی صاحب اندېښنه یې کېدای شي همدغه یي چې که د طالبانو سره جوړجاړی کېږي، سوله راځي، له هغه وروسته به د ښځو د کوم لاسته راوړنې ازادي، کار ته تګ، د باندې له کوره وتل، دغه به خوندي که نه؟ ما یه را واضح بسازیم که ما امرای نظام هستیم. امی 17 سال اینجا در کابل هستیم، در شورای صلح کار کردیم و میکنیم. یک بار باید ما و شما عمیقا متوجه شویم این یک آوازه و یک انگامه است. طالبان میایه، باز میایه، چطور میکنه، حقوق زنا چطور میشه، این میشه و میشه. نه، او تو نیست، ابدا نیست. اصلا مذاکرات صلح که پیلن جریان داره، ای در مراحل اول است. مراحل دوم، سوم، چهارم که ما پیش میریم، باز برای یک مکانیزم ضرورت داریم که برای صلح ما یک مکانیزم داشته باشیم. فعلا خو مکانیزم نه ما داریم، نه دولت داره و نه کدام کسی دیگه. اما شورای صلح سابقه ما نداره. برای ازی یک مکانیزم جور میشه. این مکانیزم طالب جور نمیکنه، این مکانیزم ما جور نمیکنیم. این مکانیزم یک کمیسیون بسیار وسیع ملی یا همه جانبه تشکیل میشه که در او زنا حضور داشته میباشه. هدف که دغه مشورتي جرګې ته ده؟ نه،
ښه یو بل کمیسیون جوړیږي نه مذاکرات چې یوې مرحلې ته ځي ښه نو خو طبعا به یو کمیسیون جوړیږي چې هغه میکانیزم جوړ کړي هغه میکانیزم چې صلح څنګه تطبیق سي د خارجیانو وتل په څو مراحلو کې سي او خلع سلا څنګه سي یعنی تاسو وایئ چې د ښځو د حقونو مسله دا وروستۍ مسایل دي عرض مې دا ده نه مطلب د ما دا ده چې تاسو یو وارې دا تشویش مه کوئ چې دلته بیا حکومت د یو سمت راځي یا حکومت دلته د یو قشر راځي یا دلته حکومت په زور باندې راځي دا نسته. سپاس. امیدوار هستم بله. که شکر. اشتراک کننده ما پاسخ قناعت بخش حاصل کرده باشند. خانم سوبرنگ، آیا یک دیدگاه واحد وجود داره که تمام خانم‌ها دقیقاً از پروسه صلح چه چیزی میخواین؟ من میگم زنان چون بخش عظیمی از این جامعه هستن ما رو شما تعداد برای ما تعیین نکنین. خب شما خودتان میخواین حضور ما کم از 2 زن است میگه زیاد شود. بله ما میگیم که ما باید حضور برابر به همون شکلی که مردا در همه جا حضور دارن ما هم باید حضور داشته باشیم. نصف نماینده مذاکراتی نصف نماینده ما باید باشیم. امکان هست افغانستان تلاش خود ما میکنیم. لااقل آن خود جامعه حقیقتا جامعه ما چی است؟ مثلا در جامعه ما امکان داره این میشه؟ ما میخوایم در دیزاین از این پروسه صلح در همون جلسات مقدماتی ما باید حضور پررنگ داشته باشیم. ما در بخش اجرای از اینمی توافقنامه صلح در تمام مراحل از ما باید باشیم. کسی نمیتونه از ما نمایندگی بکنه. اینکه چگونه میشه در چنین نشست ها مخصوصا در چنین پیشبرد گفتگوها باید چگونه نقش داشته باشین و چگونه باید نقش فعالتر و حداقل تا جایی که شما گفتین باید نقش نیمه‌ای داشته باشین بیشتر بپردازین که مخصوصا از چه راههایی میخواین که با چنین نقش برسین. باز هم فرصت رو میگذاریم به اشتراک کننده ها، دوستایی که پرسش دارن دست خود بالا کنن. ممنون. با درود. من قربانی ادیب هستم از ولایت تخار. پرسش اول من از آقای قلم‌الدین هست. آقای قلم‌الدین، چرا مخالفت و چرا نگرانی با در آستانه مذاکرات با طالبان حالا خانم ها میآیند نگرانیشان را مطرح میکنند؟ همکنون در ولایت تخار در مناطقی که طالب ها حکومت میکنند زنها از صنف 7 به بالا درس خواندن نمیتونن. آیا واقعا طالب ها بیاین همین خواستی که حالا دارن همین را میخوان مطرح بکنن و شریک هستن؟ و آنچه که شما در نشست مسکو، شما یکی از اعضای اشتراک کننده بودین، خواستی که طالب ها در نشست مسکو درباره زنان و آنچه که خواستی که شما داشتین و اونا مخالفت کردن چی بود؟ خیلی خوب است خانم زرمتی شما بپردازین، سپس مولوی صاحب بپردازن. واقعا که دروازه مکتب اگر برای خانم‌ها و دخترها بسته شود فکر میکنم یک جفای بسیار بزرگ است. شما تصورتان است که تو خواهد شد؟ ما فکر نمیکنم که چنین چیزی خواهد شد. چیزی که گذشت پشت گذشت خو نمیشه که او را جبران کنیم. امیدوار هستیم که سر از این مسئله حقوق زن، تحصیل، کار در بیرون و همه مسائلی که حقوق زن در اون نهفته شده باشه او را بر ما یاد بکنیم. سپاس. مولوی صاحب فکر میکنین در دیدگاه طالبانی که پس از تفاهم به حکومت بپیوندن تغییر به میان آمده و چگونه میشه به نگرانی برادر با پاسخ داد؟ مردم ما مسلمان است. مردم ما از اسلام و طرف چیزی نمیخواه. در چوکات اسلام میخواه. اگر می همشیره امام است، اگر یه همشیره امام است یا یه همشیره های ما است، در چوکات اسلام حقوق خود میخواه و اسلام همه حقوق برشان داده. حقوق درس خواندن، مکتب رفتن، کار کردن. یک قابل تشویش نیست. این خود ثابت شده در کتاب ما و شما که قرآن است، احادیث است. ما و شما سرش ایمان داریم، از او بیرو برآمده نمیتونیم. حقوقی که دلته چې ډېر نظرونه مطرح کیږي، اندېښنې مطرح کیږي، دا د تجربې د پخوانۍ تجربې په رڼا کې مطرح کیږي. د اوس طالبانو کوم حکومت یا نظام چې دلته و هغه ته په کتو سره دغه اندېښنې مطرح کیږي چې کیدای شي بیا هغه ډول نه سي. دا اندېښنې تاسو وایئ بې ځایه دي، دا د نظر په چوکاټ کې نه زه وایم زموږ دا څه ورونه دي هغه وایي ګذشته صلوات ما نه هغوی هم صلوات ورته وایي. نه زه اوس درته وایم تاسو خو دې خوا یې اخوا سې طالبان دي. دا خبره خو د ما نه وه، دا خو د طالبانو وه. هلته چې پوځي کوپي سوال وکړه نو په مقابل کې شهاب الدین دلاور اوږد بیان وکړه او ورپسې شیخ سید رسول اوږد بیان وکړه.
په تمامه معنا باندې حقوق د ښځو مکتب کار دا ټول د ښځو واورېده او بیا یې پوځي کوپي ته وویلې چې که بل سوال لرې ویې اوس ځکه دلته بل سوال کوم په دغه اوسني کومه بڼه باندې چې دا ښځې دلته ناستې دي خپل نظر څرګندوي همدغه بڼه باندې تاسو تصور کوئ چې بیا که طالبان راغلل څه مشکل به نه زه اوس همدا خبره کوم ښه همدغسې یو ډاډ ورکړئ خورانو یو حجاب ده یکی حجاب است سطر است این احکام اسلامی ما و شماست یکی حجاب و سطر اعلام میدیم امر خدا را اعلام میدیم به همین قسم که شما ششتین این سطر است این حجاب است این کافی است در این هیچ سوالی نیست تشکر ډیره زیاته مننه اوس یوه لنډه وقفه اخلو بیرته خپل بحث ته راګرځو په دې به نور بحث هم کوو چې څه کول پکار دي د افغانستان میرمنو ته تر څو دغه کم څه چې دوی د حقونو په نامه یادوي دا همداسې خوندي پاتې شي او نور هم میرمنې وکولی شي پرمختګ وکړي مشورتي لویه جرګه هم را روانه نور د سولې خبرې اترې نور هم په مخکې ځي ښځو ته څه پکار دي په دې به بحث کوو خو لنډه دمه اخلو یو ځل بیا مو آزادې جرګې ته هرکلی کوم نن په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې د میرمنو په ونډې باندې غږیږو چې یو شمېر اندېښنې له ځینو سره راپارولي دي خو دا اندېښنې څومره پر ځای دي او د دې اندېښنو دپاره دلته په افغانستان کې دا کم خبرې اترې کیږي څومره کیدی شي د دوی دغه اندېښنو ته ځوابونه ویلی سي په همدې مسلې مو تر اوسه پورې بحث کوو دلته زما خوا کې محبوبه نصره دا به مخکې لاس جګ کړی و خپله پوښتنه له میلمنو مطرح کړي بسم الله الرحمن الرحیم محبوبه سعادت یم د خوست ولایت څخه لومړی قدم کې زما پوښتنه دغه ده چې میرمن سریا ته متوجه کیږي چې د ښځو کمرنګه ونډه په سولې مذاکراتو کې که چیرته هلته د دوی غږ واورېدل شي او یا هم ونه اورېدل شي ځکه د هغه اندېښنې چې دوی غواړي د ښځو اندېښنې هلته په مذاکرات د سولې مذاکراتو کې مطرح کړي غږ یې ونه اورېدل شي د بشري حقوقو لحاظه به دوی د ښځو حقوق ضایع شي حقوق بشر به څه عکس العمل وښیي او څه اقدامات به وکړي دا چې په لرو ولایاتو کې د ښځو څه نه څه پرمختګونه په سیاسي برخه کې اجتماعي او دغه کې د اقتصادي برخو کې کړي دي دوی دغه د دې په خاطر چې اعتماد حاصل کړي تاسو به کوم تضمین ولرئ د دې لپاره چې د خلکو د میرمنو اعتماد حاصل کړي تشکر صبرنگ صاحب بفرمایید اول شما وقتی که زنان افغانستان با او تجارب تلخی که از گذشته دارند از زمان رژیم طالبانی در افغانستان دارند و همچنان این که میبینن در بیشتر پروسه ها زنان نادیده میگیرن و از این حقوقی هم که برای ما قانون اساسی داده 20% استفاده میشه پس بنابراین عالی ما بر حق هستیم باید صدای خود بلند بکنیم و این برای جلوگیری از یک حقوق ما پایمال نشه خانم پس بنابراین فرض را بر این میگیریم شما در چنین نشسته حضور پیدا میکنین و به حرفایی که شما دقیقاً بیان میکنین گوش داده نمیشه چه ابزار روی دست دارین که باید فشار وارد کنین اینمیر خدمت شما عرض میکنم به هیچ عنوان باید به حقوق اساسی شهروندی ما معامله باید نکنن و اگر در صورتی که دستاوردهای ما نادیده بگیرن مشارکت و سهمگیری که حق ما است اینا نادیده بگیرن به صورت ما آرام نمیشینیم ما دادخواهی میکنیم تشکر زرمتي صاحب مهرباني وکړئ خو که زه نه غواړم چې د سولې په پروسه کې داسې میرمنې برخه واخلي چې هغه نمونه وي یو کس دوه کسه وي غواړم چې د افغانستان د هغه ګوټ نه لکه دا ورور چې د تخار نه راغلی ده د خور مور دپاره د تاسو دپاره هغه لرې پرتې سیمې د افغانستان په لرې ولسوالیو کې د هغې دپاره د موږ هغه خوندې چې د سولې په پروسه کې برخه اخلي په جرګو کې برخه اخلي د افغانستان بهر وځي برخه پکې اخلي د هغوی دپاره څه کولی شي هغه ډیره مهم ده ماته دا مهمه نه ده چې څوک وایي چې دوه ښځې په جرګو کې اوسي شاید دا دوه ښځې د افغانستان د ټولو میرمنو نمایندګي وکولی شي هېڅکله زه په دې باندې قناعت نه کوم زه غواړم د میرمنو ونډه پکې زیاته واوسي خو نیوکه هم دا ده چې دلته په کابل کې 200 میرمنې هر کنفرانس جوړوي غږیږي که پروژه هم همدلته عملي کیږي که ازادي هم غوښتل کیږي همدغو دپاره دا ستاسې په کلي کې د میرمنو په دې وضعیت کې په دې 15 کالو کې څه بدلون راغلی ستاسو نن وایي چې حقونه داسې دي وشي هسې دي وسي د هغې ښځې په ژوند کې 2001 کال کې څه رقم ژوند اوس هم همغه شی همدغه ټکي ته راتلم بدبختانه باید ووایم چې هر هغه مرستې هغه کومکونه هغه ډیموکراسي تطبیق د انجوګانو له طریقه د نړیوالو له طریقه ټول محدود دي اول په کابل پورې له هغه نه وروسته بیا په ولایاتو کې په ځینو مرکزي ولایتونو کې زه وایم چې د کابل کې دغه میرمنې چې دي تر ما پورې تر نورو خوندو پورې ورته احترام لرم ټولو ته
اما نه غواړم چې په ټولو برخو کې دوی باید مخ ته وړاندې یعنې تاسو دا د افغانستان د ښځو رښتینی تصویر نه ده د ولسوالیو نه هغه میرمنې باید راوستل سي د طالبانو ورونو سره په مذاکراتو کې برخه ورته ورکول سي د افغانستان نه د باندې ولاړې سي تر څو خپل ځان وویني په ټولنه کې او خپل ځان د حکومت سره د دولت سره شریک وویني. سپاس. مولوی صاحب پاسخ شما برای اشتراک کننده ما که از خوست اشتراک کرده چه است؟ و د خور نه مننه کوم. موږ ته په 18 کال کې د موږ حق چا راکړی د نارینه او ښځې نر او ښځه ځوان او جلکۍ اطراف او ښار ورونو نور څه شی خویندو غوښتلی سي مولوي صاحب؟ چې لري او د یو نارینه په توګه باندې څه غواړې ته؟ د نارینه په توګه هغه د ما 10 اولادونه چې په یوه ځای باندې رامړه سول هلته پراته دي په کفن کې درته چغېږي دا څوک ده؟ دا د ښځې زوی نه ده، دا د ښځې لمسی نه ده، دا د ښځې ورور نه ده. اول موږ ته تر هر څه نه دا ډېره مهمه ده. دا د دواړو خورانو ته م وایم، تاسو ته م وایم، یو سړی چې اوبه وړی اول هغه لاس خوري چې ما له اوبو در وباسه، چې له اوبو دې راویست بیا وایي یخ مې کېږي لږ مې تود کوي، چې تود څه بیا ډوډۍ غواړي. تر هغه پورې خدای د ځان په نجات کې ده. اوس د دې ښځو حقونه په دغو درې سټیپو کې کوم ځای کېږي؟ زه دغسې وایم په دا درې واړو سټیپو کې د ښځو حقوق ضایع دي. موږ کله ویل چې د وړلو په حال کې دي یعنې نه توجه نه ده ورته سوې. دغه خورانې چې دا دلته د ښځو د حقوقو دعوه کوي چې غیر الدین چې په لویو ښارونو کې محدودې ښځې پکې دي، نور خو د کابل خپله د کابل په منځ کې داسې ښځې دي چې د بېګا شی نه لري. تشکر مولوي صاحب. بیا ګډونوالو ته وخت ورکوو. دا دریم قطار کې د سپین کالي ایسي دي، بیا به هغه شاته څلورم قطار کې ګډونوالو ته وخت ورکوو. د لوی او مهربانه خدای په نامه عبدالرؤف زازی یم. ټول هیوادوالو ته سلامونه اول وړاندې کوم. پوښتنه مې درې واړو ته دی. پوښتنه مې دا ده چې اول تفکیک څنګه د ښځو په منځ کې کوم تفکیک دی له منځه یوسو؟ د اطراف ښځې ورورې میړه زوی وژل کیږي، هغه سوله غواړي چې دغه وژنه باید بس شي. د ښار ښځې په دې خاطر باندې اندېښنه لري چې د زموږ ازادي له منځه لاړ نه شي. تشکر. هغه څلورم قطار کې سور ټیک رئیس ده، تاسو مهرباني وکړئ. حسیبا عفت هستم، وکیل پیشین شورای ولایتی پروان. آیا طالبان خواهند پذیرفت که زنان امروز افغانستان زنان 18 سال قبل نیستند؟ آیا خودشان را با شرایط امروز زنانی که تجارت میکنند، سفر میکنند بدون محرم، سرمایه گذاری کردن، کاندیدا خودشان میکنند، آهنگ میخوانند، گوینده رسانه‌ای هستند، آیا به این شرایط خودشان را پس از شرایط صلح وفق داده میتونند یا خیر؟ ډیر زیاته من. اول سوبرنگ صاحب، بین آزادی و امنیت زنان به کدامش اولویت میده؟ مردم افغانستان در مجموع و زنان افغانستان، جوانان افغانستان به هیچ عنوان امنیت استبدادی را قبول ندارند. امروز 18 سال ما قربانی دادیم. امروز ما نظام ساختیم به افغانستان. امروز نهادهای ما داریم همه قانونمند. ما قانون داریم. ما امروز دیگه به 18 سال عقب بر نمیگردیم. ولی اجازه بدون خانم زرمشیر بیشتر در اینجا داخل بحث کمی باز بکنین. برای که میگن که زن روستایی او میخواد امنیت میخواد ولی زن شهری آزادی. اینمی بحث به نظر من کمی باید بازش بکنین. یعنی زن امروز که در کابل هست، این شما فکر میکنین این قربانی نمیده؟ این انتاریایی که بینجا شده امی پدر و برادر و خود اولادش دست نداده؟ این توشنی امروز چیز هسته، امنیت هسته. برای که بدون امنیت ممکن نیست شما آزادی خود. تشکر زرمتی صاحب. د نن میرمنې وایي 18 کاله مخکې سره توپیر لري. اوس نن هغه سوله چې راځي لکه د بنسوان په وخت کې سوله چې راغله، د هغه وخت نه تر ننه پورې ډېر لوی توپیر ده. نن پرونی افغانستان نه ده، 20 کاله مخکې افغانستان نه ده. نن افغانستان یو منتخب رئیس جمهور لري، د انتخاباتو له لارې راغلی ده او زه باور لرم چې د موږ حکومت په دې برخه کې بې توپیره نشي پاتې کېدلی. خانم زرمتی، دقیقا پرسش این بود که خانمایی هستن که دقیقا فعلا آواز هم میخوانن، فعلا میرن روی در رسانه ها کار میکنن. مسئله این بود که چقدر پذیرش داره براشون، آیا میپذیرن با همین وضعیت؟ خب این که خانمی که آواز میخوانه او یک بحث بخی جدایی است.
بهتر است که ما امنیت و صلح ترجیح بدیم. بسیار خوب. مننه ډېر زیات مولوي صاحب دا د ښځو د حقونو یا د لاسته راوړنو ترمنځ د تعریفونو ترمنځ کوم تعریف چې طالبان لري د ښځو له حقونو نه او کوم تعریف چې دلته د افغانستان په دغه اوسنۍ ټولنه کې افغانستان کې کابل کې لویو ښارونو کې یا کلو کې موجود ده فرق شته؟ ډېر فرق خو ځکه نشته. ما ویلې که دا د مګه اساسي قوانین دي، مدني قوانین دي، دغه قوانین تطبیق شوي نه دي، اوس هم تر پښو لاندې دي. او همدارنګه شرعي قوانین د مګه دي، وضعي قوانین دي، دا هم تر پښو لاندې دي. ولې؟ حالت استقرار ده، امنیت نشته، صلح نشته، جنگ ده. نو موږ نسو کولی چې اوس موږ ووایو چې د پلانکي حق تامین شوی، د پلانکي نه ده تامین شوی. د ښځو حقوق دي په اساس د حقوق بشر جهانی. موږ ورته احترام لرو، خو په شرط د هغه بند د قانون تاسو که مطالعه کړی نه وي یا مطالعه کوي اساسي قانون نه د ښځو د کنوانسیون د میرمنو هغو هلته لیکلي دي بنا په قیوداتو او په اصولو فرهنګ د دې ملک. نو بیا هېڅ فرق رانغی. قانون د دې ملک، فرهنګ د دې ملک، عنعنات د دې ملک اسلام ده. هغو صراحت باندې لیکلي دي. ما په جیب کې دلته قانون پروت د ښځو او د نرو ټول دا مثلا د ښځو سندرې ویل کېدای شي ووایي چې دا نشته په فرق لري. په اسلام کې قطعا نشته. او کلیوالو کې که ډمبک ویې نه خو همدغه تعریفونه خو فرق راغی. خو دغه د افغانستان د عنعنات او کلتور د قانون افغانستان په عنعناتو کې خو اتڼ شته. په افغانستان په عنعناتو کې خو ښځو هم کوو، نارینه هم کوو. نه یا خو قوانین دي. زه د قانون په بنیاد خبره درته کوم. د ښځو حقوق د بین المللي قوانینو له مخې نه. ډېره زیاته مننه. د درانه لیدونکي او اورېدونکي کولی سي موږ سره د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل نظرونه او پوښتنې شریکې کړي. د آزاد جرګې او جرګې آزاد یا اوپن جرګې په فیسبوک کې دا زموږ ادرس او په ټویټر کې هم دارنګه او د یوټیوب له لارې کولی سي دغه پروګرام په بشپړ ډول سره وویني. اوس یوه لنډه وقفه اخلو، بېرته به خپل بحث سره وګورو. سلام دوباره. بیننده ادامه برنامه جرگه آزاد BBC هستین و تا اینجای بحث ما بیشتر بحث کردیم که نقش بانوان چقدر در پیشبرد مذاکرات صلح اهمیت داره و بانوان چگونه میتونن که سهمشان در پیشبرد گفتگوهای صلح بیشتر بسازن و چگونه میتونن که روی کدام موارد حقوقشان دریافت کنن. حالا هم فرصت را میگذاریم به اشتراک کننده‌هایی که پرسش دارن دست خود بالا کنن. هدایت الله حقمل یم. غواړم خپل نظر شریکم. نو نظر می دغه د سولې پر رابطه باندې خصوصا دغه د ښځو په برخه کې دا چې موږ الحمدلله عنعنوي ټولنه یو. دغه متلونه او اصطلاحات ډېر دي. یوه اصطلاح ده وایي زما مڼه په کار ده اگر که د سنځلې له ونه نه وي. نو زموږ سوله غواړو، سوله مو په کار ده. نو د یو افغان په صفت زما نظر دغه دی چې ما ته دغه نه ده مهمه چې هغلته دي 200 یا 300 ښځې په میز کې د مذاکرې په میز باندې ناست دي، دوی د افغانستان په امنیت باندې بحث وکوي. ما ته مهمه دغه ده چې سوله راشي ځکه د دغه جنګ نه ټول رنځ وړي. تشکر. دغه دریم قطار کې د دوست هم وخت ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. رضاخان باوري یم د لوګر ولایت نه. زما پوښتنه خاص مولوي صاحب قلم الدین ته راجع کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې هغه ګډ حکومت چې د سولې مذاکراتو نه وروسته منځته راځي، آیا د ښځو حقوقو کې هغه تفرید چې په کلو لرې پرتو سیمو کلو بانډو کې شوی، آیا هغه به په نظر کې ونیسي؟ او که دغه افراط چې په ښاریاتو کې شوی چې له شریعت نه زیات حقوق ورکړل شوي دي، دغه په نظر کې ونیول شي؟ او که چېرته به انډول مراد شي؟ ډېر تشکر. مننه. اول به زرمتي صاحب تاسو جواب ورکوي و د ښځو په ګډون باندې ولې ټینګار کېږي؟ حقمل صاحب دا ویلې که د ښځو حقونه خوندي کېږي نارینه یې نشي کولی چې په دې باندې بحث وکړي. ولې دغه اندېښنه ده؟ اکمل صاحب نظر ته زه احترام لرم. اکمل صاحب وروره زه فکر کوم که چیرې د میرمنو ونډه پکې زیاته وي، میرمن د میرمنې درد ډېر احساسولی سي نسبت نارینهو ته. دا صحیح ده که په کلي کې څلورو اړخونو له میرمنې سره تړلی، مور، خور، لور، میرمن
ولې فکر کوي چې هغه یې نشي یعنی په دې احساسولی؟ کې شک نشته چې یو ورور هم په کور کې میرمن لري، هم مور لري، هم خور لري، هم لور لري، د څلور اړخونه نه ورسره تړاو لري. اما په خپله دغه سیاسي پروسه، اجتماعي پروسه، فرهنګي پروسه، په دې کې خپله حضور د میرمنو شرط ده. د دولت په جوړښت کې حضور د میرمنو شرط ده. په اساسي قانون کې لکه څنګه چې افغانو میرمنو ته ونډه ورکول سوې ده، همدا رقم د سولې په پروسه کې، د خبرو په مذاکراتو په برخه کې، په جرګو کې، په مرکو کې، په دې کې د پخوا وختونه هم په کلو بندو کې میرمنو پکې برخه درلوده. یو اړخ ده. تشکر. خانم سوبرنگ، به نظر خانم زرمتی حضور به عنوان به لحاظ عاطفی میتونن که خوبتر نمایندگی کنن. آیا شما بر مردها باور ندارین که در چنین نشست‌ها حقوق خانم‌ها را دقیقاً دادخواهی کنن؟ چون جامعه ما یک جامعه مرد سالار هست و تبعیض بیداد میکنه، به جایی که زن نبوده هیچ کس نتونست حتی قانون و مقرری که جور کردن او خلاف زن بوده و بسیار تبعیض‌آمیز بوده. پس بناهن زنان باید خودشان با امو نه تنها عاطفه، با امو درکی که دارن اونا میتونن شناسایی بکنن مشکلات و میتونن این بروی کاغذ بیارن و شریک بسازن و به این اساس است که ما باید همه حضور داشته باشیم. آیا اجماع بین خود خانم‌ها وجود داره که باید روی چند مسئله مشخص باید اجماع داشته باشن؟ دقیقه. اینمی خطوط قرمزی که برای شما گفتم. پس چرا از مجراهای متفاوت این دادخواهی بلند میشه؟ یک روز فعالین مدنی بلند میشن، یک روز خانمایی که در صفهای حکومتی حضور دارن، چرا یک نمایندگی واحد وجود نداره؟ ولی خوشبختانه که در امی شرایط فعلی خوشبختانه که ما تونستیم یک آدرس واحد پیدا بکنیم، یک صدای واحد پیدا کنیم که بیشتر میتونم برای شما گفته که اینمی شبکه زنان افغانستان هست و امرای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اجازه بدین امی شبکه زنان افغانستان در بین حداقل تقریبا 40 خانمی که اینجا هستن بیشتر بگذاریم. چقدر شما به نمایندگی شبکه زنان باورمند هستین و باور دارین؟ کسایی که باور داره دستای خود بالا کنه. خانوما مخصوصا. بالا کنیم دستا خورم میگی. آیا شبکه زنان را شما به رسمیت میشناسین؟ تقریبا 3 خانم اینجا موافق هستن که شبکه زنان میتونه دیدگاه شما همین صداهای تلویزیونه، مثلا من به عنوان یکی از اعضای از این شبکه به می تلویزیونا مرد دیدین یا ندیدین؟ ما میخوایم که به یک مجموع جزایر برسیم، بتونیم یک صدای واحد داشته باشیم، یک آدرس واحد داشته باشیم، صدای عدالت‌خواهی خود بلند بکنیم. همینطور که امروز در پروسه صلح هنوز تمام بحث‌ها پراکنده است. ما هنوز نتونستیم تمام اینمی نظرات در رابطه با صلح ما به زیر یک چتر جمع کنیم و یک آدرس واحد داشته باشیم. پس از زنان هم همچنان. پس برایتان میگم که چطور منسجم میسازین میزنه را و خواستایش برای جرگه مشورتی و برای مذاکرات بعدی که شما پلان دارین د دوحه برین. مولوی صاحب د باوري صاحب پوښتنې ته وایي افراط و تفرید دلته ښځې یو څه غواړي د اطراف ښځې بل څه غواړي. څنګه به یا پخواني طالبانو یو څه مثلا یو څه غوښتل یو ډول تصویر وړاندې کوو، اوس دغلته په دې ټولنه کې یا دې حکومت کې بل ډول ده؟ زموږ حکومت ټولو سیاسیونو حکومت چې ټول سره راټول کړي چې دا حکومت چلوي 200-300 کسان دي. ټولې ښځې چې راټولې کړي دلته چې د حقوق زن نیولې تر بشره پورې دا هم 200-300 کسان دي. دا د ټول افغانستان نمایندګي نشي کولی، هېڅکله یې نشي کولی، نه نر کولی شي نه ښځې کولی شي. ولې ما مخکې وویلې چې دا یو صلح ته ضرورت لري، امن ته ضرورت لري. قانون په امنیت کې تطبیق کیږي، قانون په صلح کې تطبیق کیږي، حق په امنیت کې ورکول کیږي. یعنی که امنیت راغی تر اوس نه به د ښځو وضعیت تاسو وایي بهتر وي؟ 100 وارې به بهتر وي. زما عرض واورئ، د طالبانو په ګډون حکومت کې 100 وارې به ترې بهتر وي. د افغانستان دښمنان غواړي چې دا خلک په مختلفو برخو وویشي، په ژبو باندې، په سمتونو باندې، په قومونو باندې، په نر او په ښځه باندې. او دغسې نه ده. موږ تاسو یو شی ته د ما خورې ته ولې له ما نه ځان جلا کوې؟ نه اوس دلته څوک دغه د ښځو د حقونو دپاره غږ پورته کوي، دا تاسو وایئ چې د بل چا لخوا هغه کېږي، د دښمنانو لخوا؟ گفای اجنبیا و دموکراسی اجنبیا هیچ گاه قبول نداریم. ما شما کل ما با قرآن عقیده داریم، عمل میکنیم. قرآن برای ما میگه که امی زن کسی است که تو در بغل ازی سکون پیدا میکنی. اگر امی زن نباشه تو سکون نداری، تو متواریستی، میپری یا در ایران استی یا در ترکیه استی یا در بحرها تو را مایی میخوره.
امی زن است که در بغل زن تو تسکینت میه. قرآن میگه، ما نمیگیم. ډیره زیاته مننه مولوی صاحب، کافی معلومات دی ورکړل. یکی از اشتراک کننده‌ای که دستشون بالا کردن پرسش در میگیریم. سلام و درود خدمت شما. ضیاءالروشن محمدی هستم. سوال ما متوجه جناب قلم‌الدین می شود. شما گفتید که هنوز مکانیزم وجود ندارد و نشستی هم که در مسکو صورت گرفته و قرار است که نشست دیگه هم در دوحه صورت بگیره و این نشست هم قرار است که نشست نهایی باشه. یعنی تا هنوز بدون مکانیزم پیش آمدین؟ همین سوالم. تشکر. ما عرض کردیم که گام اولی بود به خاطر باز کردن دروازه به مذاکرات بین الافغانی. وقتی که ما یک بار همی دروازه را خلاص کردیم، حالی میبینیم که در چوکات نظریات امی سیاسیون، رهبرای احزاب سیاسی، طالبا، یک پیشرفت بسیار مهمی همی بود. یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. یو ځل بیا مو آزاد جرګې ته هرکلی کوم. نن په د سولې په بهیر کې د میرمنو په ونډې باندې غږیږو چې کومو ټکو ته پام وسي. راځئ په دې برخه کې لږ په دې وغږیږو چې څه کول پکار دي میرمنو ته او د افغانستان نورو سیاسي ډلو ته او د سولې شورا ته چې دوی تر څو دغه میرمنو کومې اندېښنې چې دي دې ته ځواب وویل سي. مخامخ دلته ګډونوالو ته وخت ورکوو که څوک پوښتنه لرئ پوښتنه به یې واخلو. هغه وروستي قطار کې تور ټیکری سي په سر د دې ګډونوالو ته مخ ورکوو، بیا دې نور ته مخ ورکوو. بله یوه مهرباني تاسو. سهیلا نجاتی هستم از کابل. در مذاکرات صلح از طرف طالبان آیا زن یا زنان مدافع حقوق زنان هست یا خیر؟ تشکر. د مایک دغه دویم قطار کې مولوي صاحب محمد حضرت دی له غزني راغلی. د ما پوښتنه له خوندو نه دا ده چې طالبانو هغه خپل حدود تر یوه حده پورې له خپلو اندازو له تنګ نظرۍ نه تېر شوي دي. کوم خلک چې کابل ته راغلي دي خصوصي ښوونځي لري او په هغو کې د نجونو تعلیم روان ده او د معتصم اغاجان مرکه تاسې واورېده چې د موږ لور تقریبا د ماسټرۍ تر حده پورې زده کړې کړي دي، نو هغو پیشرفت کړی ده. پس تاسې پاته یي، تاسې د خپل ځان اندازه نه پېژنئ چې تاسې له کومه طرف نه تخریبېږئ. د تاسې حق څوک نه درکوي. هغه طرف خو لا په مخالف طرف کې پاته ده. دا موافق طرف باید له تاسې سره همکاري وکړه. مننه ډېر زیاته. زرمتي صاحب تاسو مهرباني جواب ورکړئ. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. متصم آقاجان چې ویلي دي چې د دوی لور د ماسترۍ تر کچې پورې ویلي دي، په دې کې شک نشته. پاکستان کې به ژوند کې زده کړې به کړي، زمینه به ورته مساعدوي. اما په کلو بانډو کې د زه د پکتیا یم، د زرمت د ولسوالۍ او تاسو هم د غزني حتما د یوې ولسوالۍ یاسته. لنډ راسه وګورو دا د موږ د تاسو په کورنیو کې په کلو کې کومې جنکۍ تر درېیم څلورم او پنځم صنف پورې مکتب ویلی ده. د مکتبو دروازې بندې دي، په دې کې شک نشته. مکتب نشته، امنیت نشته، جنگ ده، جګړه ده. دوی هغوی بدلون کړی ده، کیدای شي نور هم که راسي همدغسې څه مشکل به پکې نه وي. تاسو وینئ دا په دې کې بدلون شک نشته. مخکنۍ جنګ جګړه وه، مخکې وار راتګ د دوی د دې وار له راتګ سره په ډېر لوی توپیر باندې راځي. مخکې سوله نه وه، مذاکره نه وه. کله چې جنګ وي، جګړه وي، زه هم نسم تللی، تم نسې تللی خپل کلي ته، او مولوي صاحب هم شاید خپل کلي ته د تللو امکانات ونه لري. جنګ جګړه ده. خو که چیرې طالبان د دې وارې راځي، اولین خبره دا ده چې اوربند باید وسي. تشکر. مننه صبرنگ صاحب. یعنی چند تاریخ 26 هوت جرگه مشورتی در کابل دایر میشه و دیروز برگزار 26 تا 29 برگزار کنندش عمر داوزی صاحب گفت 30% از خانم‌ها می باشه. کدام چیزای نقاط مهمی است که شما میخواید او جرگه روی از تاکید کنین؟ بین زنان میل ممکن بحث شروع شده باشه. کدام نقاط مهم است؟ اول از اینکه این ما استقبال میکنیم، امر بسیار خوبه، یک مشوره ملی هست. در قدم اول برای از او ما باید اجماع ملی بریم و این یکی از امو میتونه یک ابزاری باشه. نه نقاطی که باید زنان سرش اجماع ملی داشته باشه و کدام نقاط است که شما باید در جرگه او را مطرح کنین؟ باز از جرگه نماینده های شما مثلا در مذاکرات با طالبان او را مطرح کنین؟ به خاطر از اینکه این لوی جرگه مشورتی یک ابزار برای رسیدن به می هدف کلانی که داریم. پس بنان زنانی که در داخل از این پروسه میرن شرکت میکنن به این اینمی خواست ما اینمی هست که در قدم اول برای ما اونم خطوط سرخ که گفتیم
حقوق و دستاوردهای ما باید حفظ بشه. دستاوردهای ما همه شامل اونمو دستاوردهایی است که قانون اساسی برای ما داده. یک، حفظ اینمی نظام برای ما بسیار مهم است که این باید باشه. انتخابات فدای پروسه صلح نشه. انتخابات مشروعیت میده نظام. پس بنان چیزی که بسیار برای ما و شما مهم است، برای تمام زنای افغانستان، این مسائلی که برای همه مردم افغانستان هستند. ما نمیخواهیم که خواستهای خور جدا از خواست تمام مردم افغانستان مطرح بکنیم. تشکر. ډیر زیات مننه. مخکې د مولوي صاحب تاسو ته راسم د زرمتۍ نه یو بل پوښتنه کوم. زرمتۍ صاحب، په کوم شي باید د ښځو په برخه کې په کوم شي مصلحت کولی شي د سولې په خبرو کې؟ مثلا که تاسو د مذاکرې په ټیم کې وایاست، طالبانو سره مخامخ کېنئ، په کوم شي مصلحت کېدی شي؟ د ما خپل لیدلوری په اول قدم کې دا د افغانستان د میرمنو لپاره سي جنگ باید بند سي، اور بند وسي، امنیت راسي. د امنیت نه وروسته موږ کولی سو سي د اساسي قانون په چوکاټ کې هر هغه حقوق سي هر افغان میرمنې ته، هر ورور ته ورکول سوي دي، خود به خود یاده کیږي. که طالبان درته ټیکری چادري په سر که امکان لري؟ دا ناممکن ده، دا ناممکن ده. نه هیڅوک یې شاید ونه مني، او زه فکر کوم چې دا خبره به طالبان و هم نه کړي چې چادري په سر کوي. همدغه یو ټیکری لکه دا اوس موږ د خویندې سره ناست فکر کوم همدغه ټیکری کفایت کوي. مولوي صاحب ویلې وړاندې چې دې کې څه مشکل نشته، همدغه ډول باندې چې دي هلته هېڅ کوم نظر اورېدلی د همدغه ډول د مولوي صاحب که نه د هغوی خو به څه کرښې نه وي بغیر له دې چې اسلامي حقونه؟ د افغانستان کرښې دي. ښه، څه شی دی؟ د افغانستان کرښې دا دي. د خوستۍ خور ته وایم په خوست کې کومې جامې رواج دي؟ زادران څنګه جامې اغوندي؟ منګل څنګه جامې اغوندي؟ کابل څنګه جامې اغوندي؟ غزنی څنګه جامې اغوندي؟ دا خو ته په زور نه شې کولی چې اوس به راځي زادرانې ته به هم د غزل کالي وراغوندي لکه دا تا چې اغوستي دي. دا فرق لري. دا خو د موږ د تاسې وطن ده. په خپل وطن کې موږ او تاسې سنتي جامعه ده. د هر کلي، د هر ولس، د هر چا خپل خپل حجابونه دي، او څوک چادریانې په سر کوي. اسلامي حجاب مدروح و دغه ده چې دا تاسې ناست یې، دا صحیح دا د اسلام سره ټکر نه لري. مننه. بیا ګډونوالو ته وخت ورکړو. د لویه بخښنې خدای په نامه مریم وردګ یم، او زما سوال د میرمن زرمتۍ څخه دا دی چې د سولې په خبرو اترو کې ولې د ښځو ونډه ډېره زیاته کمرنګې ده، او کله چې موږ همیشه د ښځو د حقونو په هکله وي نو د شعار په ډول دی، د ضعف نقطه څه شی ده د دولت او یا هم د ښځو؟ نو اصلي لامل څه شی دی که تاسو مهرباني وکړئ؟ فکر کوم همدغه یو څو کسه خوندې چې همدغه هلته په کابل کې موجودې دي، همدغه دي چې د سولې په پروسه باندې کله د افغانستان نه بهر وځي، کله همدلته بحث کوي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې د میرمنو شبکه چې موږ یې لرو، که دا چیرې وغځول سي سیمو بانډو ته او د نورو خوند نظرونه واخلي، او هغه خوند چې کولی سي د ولسوالیو نه د ولایاتو نه اجازه د دې ولري له هغې نه راتلی سي کابل ته او دلته په پروسه کې برخه واخلي. فکر کوم دا رنگ به زیاد سي. تشکر. خانم سوبرنگ، برای نشست‌های بعدی صلح که قرار است در دوحه صورت بگیره و مخصوصا نشست مشورتی صلح چه آمادگی‌هایی دارید؟ ما زنا میریم شرکت میکنیم و ما یک بخش تقریبا 100 نفر از جامعه مدنی میخوایم شرکت بکنیم. هدف ما ایه که اینا باید حقوق ما، اینمی خطوط سرخ ما باید نادیده نگیرن و ما میخواهیم که صدای خود اونمون بلند بکنیم، صدای اونمون زنی که در دورترین نقاط افغانستان است که اینا همه قربانی های جنگن، ما اینمی صدا رو میخواهیم بلند بکنیم که در غیاب ما و در ضمن یک آشنایی پیدا بکنیم. در امی بحثا، در امی گفتگوها ما نظرات زنان باید اونجا یعنی شریک بشه و مطرح بشه. تشکر ډیر زیات. مولوي صاحب، که تاسو ته د میرمنې اختیار درکړي چې دوی په نمایندګۍ هلته وغږېږي، په څه به یې ډېر ټینګار ورته وکړي؟ زه یې په هېڅ شي باندې ټینګار نه کوم. وروره ټینګار خو اسلام کړی، قرآن کړی، حدیثو کړی، فقه کړی ده. دا مسلمانې ښځې دي، ټول مسلمانان دي چې اسلام څه ورکوي هېڅوک یې نشي ترې اخیستلی، هېڅوک. دغه تضمین به څوک ورکوي؟ څوک یې نشي ترې، ځکه دا سیاسي معاملات دي. په سیاسي معاملاتو کې ډېر کله یو سړی یو چېرته واده کوي بیا وروسته شاته کېږي. دا دې ښه وویلې. سیاسي معامله خو ما مخکې وویلې چې دا 40 کاله مختلف قوانین منځته راغلي دي، چا منلي دي. هغه زورواکي چې کله ختمه سي، دلته ولسواکي راسي، دلته قانونمندي راسي، او دلته دې ملک یو نظام راسي، هغه وخت کې بیا ته غوښتی سي چې د ما حق چیرې ده. اوس خو چې له دغه جا نه وځي، چا یې اختطاف کړلی، ذاتي چیغې وایي چې تا حق درکړي. یعنې تاسو ډېر ټینګار دا ده چې اول تر هر څه سوله راوستل دي، بیا چې نظام راغی هر څه کېږي. چې صلح رانسي، قانون دې نه تطبیقېږي، چې صلح رانسي، زورواکي نه ختمېږي، چې صلح رانسي، دغه چور چپاول، جنګ، زورګویي دا
دا نه ختمیږي دا خو په دې کې د ښځو نظر مهم بولئ. سپاس. ولې دغه چې ووایو دغه ښځو خو زموږ په جامعه کې په سلهاوو کلونو برخه اخیستې په لویو مسلو کې ما په سلهاوو مرکې کړي دي هغه مرکچیان هغه بل طرف چې خبره نه ده منلې ښځې مو لېږلي دي ښځو ټیکری په غاړه کې اچولی بس ښځو قرآن شریف ور وړی ده دا خو دا یوه سنتي ټولنه ده د ښځو حق په هر ځای کې محفوظ ده دا هېڅ چا تر پښو نه لاندې کړی نه لاندې کوي او که لاندې کېږي د تاسې حق زموږ هم درسره لاندې کېږي زورواکي یې لاندې کوي. سپاس. آیا موافق هستین که فعلا نباید دادخواهی شود و روی چیز چند نزنی شود و باید گذاشت که امنیت بیاید باز بعد بیاییم این گونه دادخواهی شود؟ یو شی داسې جناب مولوي صاحب موږ تاسو ته ډاډ راکوي دا منو موږ ته د قناعت وړ ده اما موږ باید دادخواهی وکړو موږ باید خپل غږ اوچت کړو و همه اینمی یک صدا دارن که میگن ما عدالت میخواهیم صلح بدون عدالت و عدالت بدون برابری ممکن نیست و به اینمی باور رسیدن تشکر مولوي صاحب تمه لري چې طالبانو له خوا یوه ښځه کیدای شي مذاکراتو ته او دا پیشنهاد هلته اوسه په مسکو کې په مسکو کې دا هغه کوپی خور پیشنهاد وکړ طالبانو ته چې دا روال به یوه ښځه تاسې هم راولئ جواب څه و؟ نو بیا خو دا ټولو ورته سره بدرګه کړه غږ یې وکړه چې صحیح ده. صحیح. ډېر زیات تشکر په همدې هیله باندې چې د افغانستان د سولې مذاکرات هغه ډول په مخ لاړ شي چې د افغانستان د ټولنې نیمه نوره برخه ښځې ده توقعات لري او دوی په خپلو حقونو باندې قانع سي. اجازه وي وخت لري مهرباني وکړه. عرض مې دا ده چې تاسې همیشه کوشش وکئ موږ تاسې 1 میلیون 2 میلیون شهیدان ورکړي جنګ هم کړی هدیرې هم له شهیدانو نه ډکې دي او دا هم په اسلام باندې ورکړی تاسې تل خپل حقوق د شریعت په چوکاټ کې وغواړئ. شریعت تاسو ته دومره حق درکړی ده چې د دنیا ټول کفري ملکونه راجمع سي دغومره حق تاسو ته نسي درکولی نو تاسې که هر وخت د شریعت په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړئ موږ به درسره یو په ټینګه به درسره ولاړ یو دغسې هم درسره ولاړ یو بې له تاسې نه په کور کې ګزاره نه کېږي هېڅ چېرته نه سو تللی. ډیره زیاته مننه. زموږ نننی بحث یو د سولې په خبرو اترو کې د ښځو په ونډې باندې څرخېده چې ځینو سره په افغانستان کې اندېښنې دي خو دلته چې کوم بحث وشو هغه دا ده چې هغه اصلي پړاو د مذاکراتو ته تر اوسه څوک نه دي ورداخل شوي که داخلیږي د میرمنو ګډون به پکې حتمي یا ونډه به پکې حتمي و جا داره که از مهمانان ما هم خانم زرمتی مولوی صاحب قلم الدین و خانم صبرنگ هم سپاس که وقت گذاشتین و در برنامه جرگه آزاد اشتراک کردید. او له تاسو ټولو ګډونوالو څخه مننه چې دلته په نننۍ آزاده جرګه کې مو له موږ سره برخه درلوده. تر بلې جرګې مو په لوی او بخښونکي الله سپارم.